سلامونه نیکې هیلې مې منئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مسیح او زما نن یو ځل بیا د سمارټ ثافټ یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن د فوټوشاپ ډیزاینینګ 5مه جلسه ده. کومه جلسه چې موږ د فوټوشاپ د زده کړې په اساس باندې راپیل کړې وه، یعنې په لومړیو جلسو کې کوم چې د لومړۍ څخه تر 40مې جلسې پورې وې، په دې کې موږ مکمل فوټوشاپ تدریس کړی دی. کوم څه چې اساسات دي ابتدایي فوټوشاپ دی هلته موږ تدریس کړی دی. کولی شئ تاسو د موږ یوټیوب چینل څخه ترلاسه کړئ. نو اوس موږ د هغو درسو تطبیقات راپیل کړي تر څو پورې هغه درسونه چې موږ ویلي د پروژو په ډیزاین سره هغه دلته تطبیق کړو. نو په همدغه ډول سره په ځینو درسو کې د موږ څخه غوښتنې کیږي تر څو پورې په دغه برخه کې مثلا ډیزاین وکړئ، په دې برخه کې ډیزاین وکړه. نو موږ په هغو اساس باندې مخته ځو او کوم خپل تقسیمه کات چې لرو دغه مطابق هم موږ روان یو. نو په همدغه جلسه کې زموږ یو ورور غوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو د خپل اجتماعي شبکو لپاره فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ، همدغه ډول کومې شبکې اجتماعي شبکې چې دي د هغو لپاره موږ څه ډول کولی شو مثلا یو پوسټ چمتو کړو یا یې ډیزاین کړو. مثلا یو په هغو کې بینر کیدای شي، پوسټر کیدای شي، هر څه یو ډیزاین وکړو. سمه ده. نو په همدغه ډول باندې هغه ډیزاین یې موږ ته رالیږلی و. دغه ډول ډیزاین موږ څنګه کولی شو؟ نو موږ هغه ډیزاین مخکې هم د موږ د صفحې څخه خپور شوی و، بیا د ځینو ملګرو خوښ شوی و. په دې خاطر باندې موږ ته هماغه ډیزاین رالیږلی و چې د دغو زده کړه چمتو کړم. نو په همدغه خاطر باندې نن غواړم تاسو ته د دغو ښکلي ډیزاین زده کړه چمتو کړم. نو ویډیو در سره لایک کړئ، د موږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې د موږ هیڅ درس له تاسو څخه تیر نشي، ځکه د موږ درسونه ټول د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژۍ مربوط دي چې کولی شئ تاسو در سره وګورئ. نو راځو چې خپله زده کړه پیل کړو. زموږ سره اوسئ.
you